د عبدالمتین په نامه باندې چا یو میسج کړی و چې د سلیمان خېل د قوم باره کې تاسو معلومات نشر کړي وو، خو د خوازک د قوم په باره کې معلومات نه دي کړي. که چیرې د خوازک د قوم باره کې معلومات راکړئ نو ډېره مننه به مو وي. ډېر ښه. د خوازک په باره کې د پښتنو قبیلو مینې شجرې او نومیالی ما په خپله باندې چاپ کړی د دوم چاپ یې په 2012 کې د فروري په میاشت کې راغلی ده. په هغې کې په 1103 مخکې دا یو خوازک ده عبدالمتین یې بولي، یو میسج یې کړی و د خوازک د معلوماتو د ریښو په باره کې کوم شی چې موږ ته معلومات شوی ده هغه موږ راټول کړی د څو نیموس و. نو زه داسې لنډ بیان د سلیمان خېل په هکله سلیمان خېل یو زوی اسماعیل ده چې مشهور یې د اسماعیل په زمنو کې امرزی ده، بل یې شمل خېل ده چې بالولزی او سراج یې نسل ده. په بالولزي کې په شمل خېل کې ښایسته او پیاوړی سلطان خېل ده. دومه درجه یې بیا په ډیروالي په هغې کې سراج ده. اسماعیل خېل، شمل خېل، قیصر خېل، خوازک، اکا خېل، سمراز دا د سلیمان زمن مالیکلي دي د معلوماتو لرویه. اوس نو په خوازک کې چې موږ معلومات لیکلی ده، خوازک په غټ سر کې 2 پښې ده، شخان خېل، کټه خېل یا اټک خېل، لاندې پښې یې بیا دغه دي ننګرهاری، ساقي خېل، ودت خېل، احمد خېل، ولی خېل، مرزا خېل. مرزا خېل بیا 2 پښې د مرزا خېل، منپان. ننګرهاری بیا 2 پښې د مومن خېل، جوال خېل. ساقي خېل بیا 3 پښې ما لیکلی دا نور یې مې نه دل کې باتو خېل، مرزع خېل، پاک خېل. ودت خېل بیا 3 پښې د صادق خېل، قادر خېل، بادر خېل. دغسې موږ ته معلومات وو، دا موږ لیکلی ده. بیا په دوی کې یو څه دا چې یو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې هغه هزاره یاغي شو، بیا د مورخینو په قول د سني ملایان وروستل، فتوا یې د کفر پرې وکړه په هزاره جات. کوم کوچي خلک چې دوی مخته د امیر عبدالرحمن خان په ګټه ورسره جنګېدلي وو، له یوې خوا یې قومي ضد وو، له بلې خوا یې مذهبي ضد وو. په دغو کې ډېر غلجیانو برخه واخیسته چې په هغه کې د سلیمان خېلو لخوا د دایچوپان په حصه کې خوازک و چې بیا په دې کې ډېرې مځکې ونیولې. د ظاهرشاه په دوره کې د هغه خاندان وکیل منګل خان یو ولسي مشر و، د دایچوپان د ولسوالۍ و، او له تریکې تر کارمله بیا تر هغه مقابلې یې وکړي د ده کورنۍ. او غټ کمانډر د زابل چې و هغه موسی کلیم نومېدو، ولد محبت، ولد عزیز، په شاخ کټه خېل، خوازک سلیمان خېل. د دایچوپان د ولسوالۍ د خاکران د کلي اوسېدونکی و. دی د حرکت اسلامي و، دا ډېر تکړه او پیاوړی جنګي کمانډر و. بیا په یوه جای کې سخت زخمي شو، بیا یې کوټې ته راوړ، بیا شهید شو. لوی زیارت یې ده په برمه هوټل کې. نو داسې به نور هم وي. موږ چې تر کومه ځایه پورې یو معلومات لرو هغه هم کړی ده. اوس داسې ډېر خوازک به وي داسې بې مقابلې کړي وي، هغه به یې کړي وي.